مرحوم والد گرامی امام الجهاد امام العلم جلال الدین حقانی رحمه الله هغه خبر را یاد شوه ویل دا د دې په خاطر درته وایم چې تاسو ته د خپلو دغو آسان دور او د دې سهولتونو د دې امکاناتو د دې نعمتو تاسو ته قدرداني وشي. هغې ویل چې ما د سبق په دوران کې کنز ته ضرورت و کنز الدقایق خو له ما سره نه و دومره د غربت دور و چې زه په دې نه توانېدلم چې ما یو کنز پیدا کړی وی. آخر یو چا راته په لرې غره او کلي کې یو سړی یاد کړو چې له هغې سره شته. بیا مې ډېر مزل وکړو هلته ورغلم هغې ته مې وویل قناعت مې ورکړو ضامن هم نه و. ما ورته وویل چې سبق خلاص کړم بېرته یې درته راوړم. هغې ډېر کلک تعهد رانه واخیست چې کله یې خلاص کړي بیا به بېرته راته راوړي. وایي ډېر په ډار او ویره سره یې ما ته وسپاره. نو الحمدلله تاسو په داسې دور کې قرار لرئ چې هر هغه سهولت د افغانستان په تاریخ کې بل چاته په مدارسو کې نه برابر شوی لکه نن سبا چې تاسو لرئ. په دې باندې د الله تعالی چې څومره شکر ادا کوي هغه کم دی. او خاصتا بیا دا دعا د تاسو نه زه غوښتنه کوم چې دا هغه مدرسه وه چې زموږ والد ګرامی رحمه الله په لاس باندې بنیاد ایښودل شوی دی او هغې ته خامخا تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی د ده هغه ارمانونه د تاسو او د نور ولس په وجود او په ژوند کې پوره ولري نورې هم خدای تعالی ترقي ورکړي. محترمو مشران ناست دي ما دپاره بېادبي ده استادان کرام دي او نور مسؤلین دي او فقط د یو څو خبرې کول غواړم د آخر کې چې علم په دنیا کې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه لوی عالم په بندګانو کې نه دی تېر شوی. خو د یو شي تم فکر وي چې هغه تر پایه پورې د کمال علم دعوه نه ده کړې چې زما علم پوره شو. څومره اسلاف چې مطالعه کوي موږ ائمه د موږ اکابر هغوی دا دعوه نه ده کړې او نه یې دا ویلي دي او نه یې ځان مستغني کړی دی چې زه نور پوره شوم کامل شوم ما ته د نور علم اړتیا نشته بلکې د مرګ تر وروستیو شیبو پورې دوی د نور هم د علم د حاصلولو کوشش کړی دی. دا خو د اکابر کرامو د علماء کرامو سلسله د طریقه ده چې موږ درجه بندی او درجې ورته برابروو او د علماو یو دعوه ده. خو په دې مقصد نه ده چې تاسو دا فکر وکړئ چې بس زه پوره شوم عالم شوم نور ما ته د علم اړتیا نشته. نه ان د خدای تر لیدو پورې به طالب یم په جنت کې به زما دستربندي وي. دا په پام کې ولرئ چې په دنیا کې موږ باید همیشه طالبان واوسو همیشه د علم تږي واوسو. خصوصا نوي فارغین د دوی اوس اصلي مسؤلیت شروع کیږي. په کلونو کلونو خواري وشي اوس د افغانستان الحمدلله په نظام کې په حکومت کې علما کرام اکثریت دي. خو دا فکر در سره پیدا نشي د حکومت او د منصب شوق هم وانخلي چې تاسو اوس دا مهمه مرحله کې قرار لرئ. تاسو باید تدریس وکئ تاسو باید افتاء وکئ تاسو تخصص وکئ نور هغه پاتې برخې سرته ورسوئ. د حکومت مینه له زړونو وباسئ دا مو خراب نه کړي. دا د کلونو خواري مو ضایع نه شي که اوس مو تدریس ونه کړو دا د کلونو درجې م چې ویلې دي دوره حدیث مو وکړه دا درنه ضایع کېږي. علما کرامو ته بهتره معلومه ده. ډېر کوشش په دې وکړئ چې ډېره سخته هم په یو ریاست کې په یو وزارت کې یو چاته اړتیا وي د ما درته د والد صاحب د قول مطابق چې تاسو د هغې مدرسې شاګردان یې دا درته مشوره او د ورورۍ وصیت او نصیحت دی چې حکومت په ځای علم ته ترجیح ورکړئ. په دې کې به تاسو د آخرت هم خیر وي. الحمدلله په حکومت کې ډېر خلک شته چې اوس ضرورت نشته چې تاسو د خپل علم فرصت په ضایع کړئ. او بله وروستی خبره دا ده چې عالم کوم مسؤلیت لري په اوسني وخت کې د دین مرجع د دین نمایندګي د دین ادرس ملا او طالب دی. ډېر کوشش باید وشي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم له سیرته باخبره اوسو
موږ د قرآن کریم الفاظ فقط یاد نه کو ترجمه باندې سم پوه شو. موږ په فنونو کې وخت ډېر تېر کړی وي، خو کله چې هدف ته رسېږو هغه 2 کاله وي، وړه دوره او لویه دوره. د دې له وجې ډېر خلک چې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم له سیرت نه خبره وي، هغوی د علماو سمه نمایندګي ونه کړي. د یوې غلطۍ له وجې د اوس نه نیولې 1400 کاله څومره چې د علماو سلسله د له ځان سره یې بدنامه کړي. موږ د خدای تعالی له دې وساتي. دین ډېر پراخه دی، په دین کې د هر سوال ځواب شته، په دین کې تنګي نشته، په دین کې سهولت دی. دین خلکو سره الله تعالی د خلکو سره د اسانۍ وصیت او نصیحت کړی د شریعت موږ ته. موږ باید دغه شیان په پام کې ولرو. موږ خپل شخصي مزاجونه باید تر پښو لاندې کړو. موږ له ځان سره شاته دین او د 1400 کلنه سلسله د علما کرامو ان چې د موږ لوی استاد رسول صلی الله علیه وسلم ته رسیږي، موږ د خپلو بغوره خبرو له وجې باید دغه سلسله له ځان سره بدنامه نه کړو. موږ ډېر غټ مسؤلیت لرو، واعظ ډېر غټ مسؤلیت لري، مدرس ډېر غټ مسؤلیت لري، تاسو ډېر غټ مسؤلیت لرئ. نظام اوس الحمدلله د هغو خلکو دی چې په قربانیو باندې د تاسو غوندې خلکو د قربانیو برکت دغه دی ګټل شوی دی. موږ باید دا ټول هر څه په پام کې ونیسو. چا باندې موږ د توبې دروازه بند نه کړو. الله تعالی خلاصه کړې ده، لا تقنطوا من رحمت الله. هغې دغه ویلي دي، هغې ویل ادفع بالتي هي احسن. هغې موږ ته دا وصیت کړی دی. موږ باید چاته د پیغور ژبه هم وانه کاروو. موږ باید چاته توره ټنډه هم ونیسو. رسول صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې عکرمه را روان دی، د ابوجهل زوی ایمان راوړي. صحابه ته وویل چې هغه تاسو ته مسلمان را روان دی. له دې نه وروسته د ده په پلار چې ابوجهل و د موږ سرسخت دښمن و، په هغې پسې بد رد مه وایئ، ځکه چې په مړو پسې بد ویل ژوندیو ته درد او خفګان رسوي. دا هغه نبوي اخلاق دي، دا هغه څه دي چې موږ تاسو په دې مکلف شوي یو. که یو څوک د دې خلاف خبره کوي، د هغې مزاج دی، هغه باید موږ ونه منو. موږ ته دین معتبر دی. موږ باید د دین په خبره کې ولا یخافون لومة لائم، د هېڅ چا له ملامتیا ونه ویرېږو. دغه ټول ولس د موږ تاسو اوس رعیت دی، تاسو په حاکمان یئ. د رعیت سره به د خپل اولاد غوندې چلند کوي. په رعیت کې د هر مذهب د هر هغه خلکو چې د موږ تر حاکمیت لاندې وخت تېروي، په شریعت کې د هغې حدود حقوق موږ ته مسؤلیتونه راته معلوم دي. موږ باید دین ته مراجعه وکړو، خپل شخصي اجتهاد ونه کړو. موږ له استادانو، موږ له شیوخو باید رهنمایي وغواړو، خصوصا په خلکو باندې د توبې دروازه بند نه کړو. یو چا نه 20 کاله پخوا 30 کاله پخوا په ژوند کې غلطي شوې وي، بس هغې غلطۍ په وجه باندې موږ همیشه هغه ټکوو، هغې ته پیغور ورکوو، هغه موږ له خدمت محرومه کوو. دا د اسلام طریقه نه ده. په اسلام کې عثمان بن طلحه مثال موږ لرو، د خالد بن ولید لرو چې نن مسلمان شو، په همدې ورځ هغې ته خدمت هم ورکړل شوی، هغې ته پیغور نه دی ورکړل شوی. هغې ته رسول صلی الله علیه وسلم صحابهو ته ویلي دي چې ابوجهل چې موږ سرسخت دښمن موږ هغې ته پیغور نه دی ورکړی. دا د موږ تاسو د دې ټولنې چې 50 کاله پردي افکار ورته راغلي دي، 50 کاله یې دلته د موږ د دین په اړه غلط ذهنونه، د علماو په اړه باندې، د طالبانو په اړه، د مدارس په اړه غلط ذهنیتونه جوړ کړي دي. دا هغه ټول خنثی کوي که موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو. اوس دې ته اړتیا ده چې موږ دا زخمونه په دې ښو اخلاقو، په نبوي اخلاقو باندې پیوند کړو. موږ تاسو ټول ته د الله تعالی په دین باندې د سم عمل توفیق را نصیب کړي. الله تعالی د نور ټول مسلمانان که په شرق کې دي که په غرب کې دي له هر قسم آفات و بلیاتو وساتي. که کومه بې ادبي شی استادانو شیوخ مخکې خبرې وکړې، له هغې ټول نه بخښنه غواړم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.